د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9مه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده 129 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ستاسې رنگ رونق همغه دی چې ستاسې د پخوانیو هغوی له تاسې نه د زیات زور زیاتو شتمنیو او زیاتو اولادونو خاوندانو نو هغوی په نړۍ کې خپله برخه مزې چرچې وکړي او تاسې هم خپله برخه مزې چرچې همغسې وکړئ لکه چې هغوی کړې وي او په همغسې خبرو اترو کې تاسې هم بوخت شوئ لکه چې هغوی پکې بوخت شوي وو. نو د هغو عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې د هغو ټول کړه وړه ضایع شول او همغوی په تباهۍ کې دي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا دې خلکو ته د خپلو مخکنیو تاریخ نه دی رسېدلی؟ د نوح د قوم، د عادیانو، د سمودیانو، د ابراهیم د قوم، د مدین د خلکو او د هغو کلیو چې نسکور کړای شول د هغو پیغمبرانو هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغله. بیا دا د الله کار نه چې پر هغو باندې ظلم کړی وای خو هغوی په خپله په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمنان نارینه او مؤمنان ښځې دا ټول د یو بل دوستان دي. په ښو چارو امر او له بدیو نه منع کوي، لمونځونه قایموي، زکات ورکوي او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت کوي. دا هغه کسان دي چې پر هغو باندې به د الله رحمت نازلي. بېشکه الله پر ټولو بر لاس او د حکمت خاوند دی. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. لدغه مؤمنانو نارینه او ښځو سره د الله وعده ده چې دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. په هغو تل ښېرازه باغونو کې به د دوی لپاره سوتره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله رضا به ور په برخه وي. همدا ستر بری دی. يا أيها النبي جاهد الكفار
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیغمبره له کافرانو او منافقانو دواړو سره په پوره طاقت مقابله وکړه او له هغو سره ډیر سخت برخورد وکړه. په پای کې د هغو هستوګن ځای دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. دا خلق په خدای باندې قسمونه کوي وایي چې موږ هغه خبره نه ده کړې. په داسې حال کې چې دوی ارومرو هغه د کفر خبره کړې ده. هغوی له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې وی نشو کړای. د هغو دا ټوله غوسه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپلې لورینې سره هغوی شتمن کړي دي. اوس که دوی له خپلې دغې کړنچارې نه راوګرځي نو د همدوی لپاره ښه ده او که دوی راونه ګرځي نو الله به دوی ته ډیره دردناکه سزا ورکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. له دوی نه ځینې داسې هم دي چې هغو له الله سره وعده کړې وه چې که هغه په خپل فضل سره پر موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمله وشو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. خو کله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپلې وعدې څخه داسې وګرځېدل چې په هغې باندې پروا قدر نشته. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتیجه دا راووتله چې د هغوی د دې بدلوزۍ له امله چې له الله سره یې وکړه او د هغو دروغو له امله چې هغوی وایي الله د هغو په زړونو کې نفاق واچوو چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغه پسې تګ پرې نږدي. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. آیا دا خلق په دې نه دي پوهېدلي چې الله ته ان د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره ډول خبر دی؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه پیژني هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالی قربانیو باندې تبصرې کوي چې په خوښه او مینه یې لګوي او په هغو کسانو پورې مسخرې کوي چې له هغو سره د خدای په لار کې د لګولو لپاره له دې پرته نور څه نشته چې هغوی پر خپل ځان باندې تکلیف تیروي او لګښت کوي. الله په دې ملنډو وهونکو پورې مسخرې کوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله
والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره که ته د داسې خلکو لپاره بخښنه وغواړې او که یې ونه غواړې، که ته اویا ځله هم د دوی د بخښنې هیله وکړې، نو الله به هغوی هیڅکله ونه بخي، ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي او الله فاسقانو ته د رغېدو لاره نه ښیي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. کومو خلکو ته چې د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړی شوی و، هغوی د الله له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې کېناستلو باندې خوشحاله شول او دا یې خوښه نه شوه چې د الله په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي. هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ. دوی ته ووایه چې د دوزخ اور له دې نه زیات ګرم دی. کاشکې له هغو سره د دې شعور وای. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اوس په کار ده چې دا خلک خندا کمه کړي او وژاړي زیات، ځکه کومه بدي چې دوی کوي د هغې جزا همداسې ده چې دوی ته پر هغې باندې ژړا پکار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. که الله د هغو منځ ته بیرته راولي او په راتلونکي وخت کې له هغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تا څخه د وتلو اجازه وغواړي، نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسې له ما سره هیڅکله نه شئ تللی او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدی شئ. تاسې مخکې ناستی غوره کړی و، نو اوس په کور ناستو کسانو سره کینئ. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او که په راتلونکي وخت کې له هغو نه څوک ومري، د هغه د جنازې لمونځ هم ته هیڅکله مه کوه او مه هیڅکله د هغه پر قبر درېږه، ځکه چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړه شوي دي چې فاسقانو. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د هغو شتمني او د هغو د اولادونو زیاتوالی د تا ونه غولوي. الله خو اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد په وسیله هغو ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او د هغو ساګانې په داسې حال کې وباسي چې هغوی کافران وي. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. کله به چې کومه سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومنئ او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړئ، نو تا ولیدل چې کوم خلک چې له هغو څخه د قدرت خاوندانو همغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړی شي، او هغوی وویل چې موږ پرېږده چې له ناستو کسانو سره پاتې شو. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل او د هغو پر زړونو باندې مهر ووهل شو ځکه خو هغوی اوس په هیڅ نه پوهیږي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون د دې برعکس پیغمبر او هغو کسانو چې له پیغمبر سره ایمان راوړی وو په خپل سر او مال سره جهاد وکړ اوس ټولې ښېګڼې د همغو لپاره دي او همغوی بری موندونکي دي أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره اوسیږي دا دی ډیر ستر بریالیتوب صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی